تعالی نو یو یار څخه نو هغه چې ته نه ډېرې ته نو نږدې ونیسه ماما ډېرې ته چې ته نه ده نو هغه سره خبرې اترې کوم چای پاڼې وکړو دا ډېره کې ګرځېدو نو دا ذاتي ویزه ولاړه وه یاره ویزه دې ډېره ښکلې هغه څه او که نه دا مې یاره د پلار نه په 10,000 روپۍ اخیستې دا خو به یاره ماله راکوي ټول یاره تا نو ویزه خو منې نه ده دبای کار خو نو چا را روانېده هغه ته یې 10,000 روپۍ شمارلې دي بس ویزه یې را پرانېسته پټه وه ورته پړې چې ورته راورته پلین کوم ته به یې لاس ووم هغوی خو بس اوری نه اخېست اوس اخلي دا رشکې زیاتې شوې نو اوس اخلي نو بس هغوی به تېز شو دی پوه شي چې دا ویزه راته په 12,000 روپۍ پرېږي خو راشي یو کار ورسره وکړه ناپړی ته لږ که 4 واړه خپې وله نیغې وتړئ څادر یې پرې واچو او د غز لاندې په سوري واچوله نو هغه پلو یې وتړه دا پلو دې کې پلین کوچ راغی هغه ته یې لاس و نو ورڅخه یې جوخ برېک ونیسئ ولې ځوان وی دا نیا مې ناجوړه ده هسپتال ته یې بیا مې راوچته یې کړه بس هغه یې راوچته کړې ده دې شیشه کې ډریور کتل مې چې داسې صحیح کړي دي نو هغه څوی صحیح کړي 4 واړه یاره وروره چې دا نیا دې په دغه سیټ اچوي نو دا ګورګابي ته وباسه هغه ورته یې ښه نو غرب چې ویزه یې را خلاصه کړې ده هغې ډېر زور واخیست یو ګیلاس کوچې وکړې نو بس یاره هغه هغې چې پرته وه سیټ کې چې مردام ته را قریب شو یې زه یاره ویزه راته ښه پرېوته نو هغه ډریور ته وایي وایي ګوره هسپتال څخه برېک ونیسه هغه ورته وایي ما ته پته ده یاره ان د هسپتال خوا کې چې برېک نیسلو په دې سیټ باندې ورسره کلنډر ناستم چې د ویزه راوچتولو نو خو یو ګیلاس پچو نو کر چې وبایدې لا کلنډر دی هلک ته یا هلکه د نیا تسبیح دې وشلېدې ده ماری ټولې وی دا ځان له ټولې کوي الو